بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدرمنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. درنو ملګرو، د مودو وروسته یو ځل بیا د المقدس خیره بنسټ پیج ته راوګرځېدو. یو ځل بیا مو د یو ورور مرسته څو کورنیو ته راوړې ده. هغه ورور چې د بهر هیواد نه یې 8,000 افغانۍ راجمع کړي دي او کورنۍ راته په ګوته کړي دي. نو د هغه په غوښتنه باندې به موږ هغو کورنیو ته دغه مرسته وروړو کومه کورنۍ چې بیخي بې سرپرسته وي، یتیمانان ورته پاتې وي، څوک یې نه وي، یا هم په ټپي حالت کې د کور سرپرستي کوي. لکه څرنګه چې تاسې زما تر څنګ دغه ماشومان ګورئ او دغه مورکۍ ګورئ، دا د هغه شهید فرید الله مور ده چې 3 کلونه مخکې خپل یوازې یو زوی و او هغه یې دغه ځانمرګي برید په پیښه کې د لاسه ورکړه. 2 کونډې ښځې او 11 ماشومان دې ته پاتې دي او د کور مشره یې مورکۍ ده. موږ د هغه ورور د مرستې نه 4,000 افغانۍ دې مورکۍ ته ورکوو. 1 2 3 4 5 6 7 8 4,000 افغانۍ شوې. یا الله دا مرسته دا کومک هر مسلمان کړی، یا الله چې څه قسم تکلیف ورته یا الله زمونږ سره د ټولو مسلمانانو سره یال کړي. خدای چې دا مرض وله یا الله د خدای د پخې ورکړي. یا الله څه مشکل په کور کې او په زړه یا الله تیر کړي. یا الله کار روزګار روان لري. یا الله په صورت او په سټه برکتونه کې. یا الله مال او حال کې آرام مردار مرا ګډای. یا الله ټول مسلمانان خفه دي. یا الله موږ سره په دې کله جهان باندې د خیر چې الله ته څوک خوښ مسلمانانی د ټولو له د خیر شفا ورکړي. یا الله چا کار روزګار باندې یا الله ته جوړ کړي. یا الله ته مخ روان کړي. یا الله موږ خو ډېر بې وزله پاتې او بې اسرې پاتې. یا الله زه په دې نه وړو ماشومانو د غمې خپله مریض یم او نه د نورو توسرو او د غمې او د الله نه را بیرته موږ سره د هیڅ کې روپۍ وسم چا نه چلېږي او چې کوم ژوند زمونږ و دغه لرې لرې ولایتو خلکو چې موږ سره کوم مرسته کومک کړی په هغې موږ ډېر خوشحاله یو. موږ 5 وخته مونځ او دس کړو، موږ ورته دعا کړو. زه په ښځو باندې بل ورځم کې وتلې، ما د وړو یتیمانو د لاین په بازار کې شیان راخیستي او ما ته ژاړي. زه د تګ د رقم نه وینم، د وسې د رقم نه وینم. یا الله خدایه په مال او حال کې برکتونه واچوي. یا الله څه حاجتونه په زړه یا الله د ستا د خدای او ستا د خزانې نه د دغه ورور پوره کړي چې هر ځای نه بې دا مرسته کومک کړی. یا الله ته قبولي تر وکړي. یا الله خوږ اجر یې ورکړي. الله ټول خلکو کار روزګار خرابه دی. یا الله ته جوړ کړي. یا الله ټول کار روزګار روان کړي، مخ یې رڼا کړي. یا الله د خدای داسې امتحان لاندې او سخت مرض لاندې موږ راغلي یو ټولو مسلمانانو له د خیر شفا ورکړي او د خیر د پخوله ورکړي. یا الله چا به دارو وسه نشي، چا به څوک په کور کې نه. یا الله ته د پخوله ورکړي. یا الله ته شفا وله ورکړي. هر سړي موږ سره د روغ سټ ثواب وکړي. یا الله خدایه خوږه به د الله دنیا په آخرت د دې کسانو له ورکړي چې څوک به د یتیم او د فقیر او د بېوزلو پوښتنه کا. یا الله ته د ټولو په کار او په روزګار کې برکتونه واچوه. د شهید فرید الله د کورنۍ د حال نه تاسې څو ځل خبر شوي ده، لومړی ځل نه دی، څو ځل موږ ورته راغلي وو، خو ستاسې مرسته به وه. موږ فقط دومره کولی شو چې ستاسې امانت دغسې کورنیو ته ورسوو. نو خپلې مرستې زموږ سره جاري وساتئ او موږ به ستاسې مرستې دغسې کورنیو ته لاس په لاس رسوو. ډېره زیاته مننه.